د نن ورځې موضوع مو ده څنګه کالي لینکس په ورچوال باکس کې انسټال کړو. انسټالول طریقه یې ډېره اسانه ده. ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ سره عمل پاتې شئ. سلامونه او نیک احترامات. زه اشرف خان یو وار بیا ښه راغلاست تاسو ستاسو خپل چینل یاران اکیډمي ته. د ورچوال باکس کې د کالي لینکس انسټالولو لپاره چې کله ګوګل کروم ته ولاړاست www.kali.org لینک یې ما په ډسکرپشن کې درکړی. تاسې کولی شئ له همدې سایټ څخه ډاونلوډ کړئ یا یې د خپل ملګري څخه واخلئ. دلته چې کله راغلاست کالي لینکس 2021 مو کله پیدا کړئ، دغه لیټسټ ورژن دی. تاسې کولی شئ 4 بیټه 2 بیټه ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا ډاونلوډ کړئ ټورنټ فایل درکوي. د هغې تاسې کولی شئ د همدې سایټ څخه ورچوال ماشین یا ورچوال باکس چې موږ ورته وایو دا هم را ډاونلوډ کړئ. 2 بیټه یا 4 بیټه دواړه د یوه سایټ څخه کولی شئ را ډاونلوډ کړئ. کوشش وکړئ چې OVA فایل را ډاونلوډ کړئ. چې کله مو دا فایل را ډاونلوډ کړئ، ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی کالي لینکس 2000 OVA فایل. پر دغه فایل به اول به ورچوال باکس انسټال کړئ. چې کله مو ورچوال باکس انسټال کړئ، پر دغه کالي لینکس پر فایل به ډبل کلیک وکړئ. دی تاته ډایرکټ په ورچوال باکس کې اوپن کوي. ګوره مخکې هم ما کالي لینکس انسټال کړی دی او دا وارې بیا ماته په ورچوال باکس کې راته ښکاره کړل. دلته تاسو ته وایي امپورټ ورچوال اپلینس. دلته تاسو کولی شئ چې هماغه فایل ورته سلیکټ کړئ. زه راځم دلته د ماشین بیسډ فولډر ورته اړوم. زما په C ډرایو کې ځای نشته، زه یو بل فولډر ورته انتخابوم. زه راځم دلته G ډرایو ورته انتخابوم. دلته به یو بل فولډر جوړ کړو کالي په نامه سره. سلیکټ فولډر به کړو. بخښئ کالیونه فولډر سلیکټ امپورټ کړو. اوس یوازې دغه فایل چې دی موږ ته امپورټ کوي او ورچوال باکس ده. دا یو څه وخت نیسي، نو زه ویډیو پر همدې ځای پوز کوم. چې کله هم سیټ اپ پوره سو نو راسئ ورچوال باکس اوپن کړئ. کله ما هم ورچوال باکس اوپن کړي نو په چپه لاس کې تاسو وینئ چې دلته دوی کالي لینکس انسټال دي. پر دا لاندې والا باندې به کلیک وکړئ او سټارټ بټن باندې کلیک وکړئ. سټارټینګ یې څه وخت نیسي. دلته اوس وګورئ د کالي لینکس 2020 راته رننګ کې روانه ده. اوپن کړئ، انټر یې کړئ. تاسو کولی شئ د یاران اکیډمي نشرات د یاران اکیډمي د سایټ څخه وګورئ چې لینک یې ما په ډسکرپشن کې درکړی دی. او د هغسې موږ په ټیک ټاک کې د ټپس اینډ ټریکس په اړه ویډیو پورته کوو. تاسو کولی شئ هماغه ځای څخه وګورئ او لینک یې ما په ډسکرپشن کې تاسو درکړی دی. بای ډیفالت دی پاسورډ چې دی کالي دی. که تاسو د 2006 څخه کښته ماډل کې استفاده کوئ، یعنې 2009 نه 17 هغه پاسورډونه چې دی روټ دی، او دلته چې دی 2020 2021 هغې کالي دی، یعنې دواړه یوزر نیم او پاسورډ دواړه کالي دي. دلته اوس وګورئ تاسو ته لوګین غواړي. موږ اول وار انسټال کړی دی خو موږ ته پاسورډ نه دی معلوم. نو بای ډیفالت دې پاسورډ چې دی کالي دی. لاندې خواته به پاسورډ کې هم کالي ولیکئ او لوګین باندې کلیک وکړئ. نور هم تاسو ته کالي لینکس پوره انسټال شوله. اوس به تاسو ته ډیسکټاپ ښکاره شي، یعنې ډیسکټاپ لکه موږ چې په وینډوز 10 کې لرو دغسې کالي لینکس خپل ځانته ډیسکټاپ لري. لوړې خواته یې ټاسک بار ښکاره شو. تر بلې داسې ویډیو پورې ما اشرف ته اجازه راکړئ. د الله په امان.